زه ولې مسلمان یم؟ څه ضمانت شته چې اسلام حق دین دی؟ آیا محمد صلی الله علیه وسلم رښتیا هم د الله رسول دی؟ آیا قرآن کریم رښتیا هم د الله کلام دی؟ بلکې آیا الله رښتیا هم شتون لري؟ ولې پر غیر مسلمانانو لازمه ده چې اسلام وپیژني او ایمان پر راوړي؟ خو موږ اړ نه یو چې د هغوی دینونه زده کړو. اسلامي حدود د څه لپاره؟ غلامي د څه لپاره؟ فتوحات د څه لپاره؟ د شر مقصد څه دی؟ جګړې د څه لپاره؟ ولې ظلم؟ ولې صحابه و اختلاف سره وکړ؟ آیا نبوي سنت رښتیا هم ثابت دي؟ آیا زه د سنتو په پیروي مکلف یم؟ که اسلام له عقل سره په ټکر کې سي نو څه باید وکړم؟ درنو اوریدونکو، نن به موږ د یقیني سفر په نوم یوه نوې لړۍ پیل کړو. آیا په دې لړۍ کې به دغو پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل سي؟ اجابات مقنعه. هو بالکل، خدای کول. خو تر دې وړاندې باید فکرونه منظم کړو او بنسټونه جوړ کړو. هر ځل چې زموږ ذهن ته یو پوښتنه راځي یا یوه شبهه رالویږي نو ایمان مو رالړزوي. نو زموږ ایمان د هغه میز په څیر دی چې پښې یې کمزوري او نازکې وي. نو پر دغه میز چې ډېر لږ بار هم کښېښودل سي پښې یې سره لړزیږي. اذا وضع عليها حمل ولو ضعيف. او د چا ایمان چې د دې میز په څیر وي نو لا یوه شبهه نه وي حل کړې چې بله یې ورخطا کړي او هیڅ کله به د یقین نعمت ونه څکي. کیدای سي شبهې پرې دومره ډېرې سي چې ایمان یې ورمات کړي. نو د دې لړۍ لومړی هدف د داسې مضبوطو او قوي بنسټونو جوړول دي چې زموږ ایمان پرې تکیه وي، ثابت، پیاوړي او قانع کوونکي بنسټونه. په داسې وخت کې شاید زموږ سره پوښتنې پیدا سي خو زموږ د ایمان میز به یې زغملی سي. په هغه وخت کې به موږ د دې سوالونو ځوابونه یوازې د زړه د اطمینان دپاره پیدا کوو. که ځواب مو وموند خو ښه تر ښه، او که مو ونه موند نو د داسې ایمان لور ته د دې پوښتنې څخه فنا وړو چې موږ د عقل پر بنیاد خپل کړی دی، یعنی یو صحیح او معقول موقف یا دریځ خپلوو، خو تحقیق هم نه پرېږدو. په مناسبو او باوري سرچینو کې د ځواب لټولو سره ورو ورو قانع کوونکي ځوابونه پیدا کولی سو، تر دې چې هماغه شبهه خپله د ایمان یوه نوې پایه سي او د اسلام د حقانیت باور نور هم پیاوړی کړي. لکه ډاکټر محمد الدراس چې وایي د روښانه حق پر وړاندې چې شبهه راپورته سي هغه به یې بیرته په خپل دلیل واړوي او د خپلو دلایلو برخه به یې وګرځوي. تر دې بنسټونو جوړولو وروسته به انشاءالله د شبهاتو سره د چلند تګلاره هم زده کړو چې د خپلو پوښتنو سره څنګه علمي او په سړه سینه چلند وکړو، بلکې تر خپله وسه یې څه ډول په نوو بنسټونو بدل کړو تر څو ایمان مو نور هم ټینګ سي. او بیا به له سره په دې پوښتنو کې غور وکړو او له ځانه به وپوښتو چې په اصل کې دا پوښتنې زموږ په ذهن کې راپورته کیږي ولې؟ آیا دا عادي خبره ده او د هر انسان سره داسې کیږي؟ او که دا ډول شکوک د رواني مشکلاتو نښې وي، هزيمة نفسية نعانيها، آیا ممکنه نه ده چې دا پوښتنې ځکه را پیدا کیږي چې موږ ځان او خپل دین ته د خپلو دښمنانو په عینکو کې ګورو؟ هغه دښمنان چې پر رسنیو او اغیز خپرونکو وسیلو د واکمنۍ له لارې زموږ فکر، احساسات، ذوق او معیارونه داسې جوړ کړي دي چې اوس ښه راته بد ښکاري او بد راته ښه ښکاري. نرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا. آیا دا زموږ د اسلامي کرامت او انساني خپلواکۍ سره ښایي چې موږ خپل دښمن ته دا اجازه ورکړو تر څو زموږ د دین پر ضد پوښتنې او شکوک راپورته کړي او په مقابل کې موږ کله مدافع او کله بیا ان شکمن دریځ خپل کړو؟ زموږ دا لړۍ د باور جوړولو او همدارنګه د اسلامي عزت د را ژوندي کولو لپاره ده. موږ به بیرته خپل اصل ته ستانه سو، خپل بنسټ ته، د الله جل جلاله د وجود د ثابتولو څخه به یې راپیل کړو. بیا به دا ثابته کړو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دا چې قرآن د الله کلام دی، او بیا به پر همدې بنسټونو نور مطالب په اسانه خو قانع کوونکې او خوندوره طریقه بیان کړو که خدای کول. دا لړۍ د چا لپاره ده؟ دا د ټولو لپاره ده، د ملحد، د وزړي، د هغه چا لپاره چې شکمن وي او ان د مؤمن لپاره هم ده، حتی د هغه مؤمن لپاره چې پر الله او د هغه پر رسول ټینګ ایمان لري، داسې ایمان چې هیڅ شک پکې نه وي. هو، خو ولې؟ هدف یې څه دی؟ ګټه یې څه ده؟ د یو مؤمن په حیث زما لپاره دا لړۍ څه ګټه لري؟ یوه ګټه نه بلکې 6 سترې ګټې لري. هغه به انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې بیان کړو. ګرانو اوریدونکو، دا داسې لړۍ ده چې یقین مو زیاتوي، زړه ته مو سکون ورکوي، لوری مو سیده کوي، دلیل پیاوړی کوي، اراده مو قوي کوي او که خدای کول نورو ته په لارښوونه کې هم مرسته راسره کوي. نو له موږ سره پاتې سئ. والسلام علیکم ورحمة الله.